السلام علیکم د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. د حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې برنامې لومړنی کنفرانس ترسره سو. په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت، د ارشاد، حج او اوقاف وزارت، د عدلیې وزارت، د اطلاعات او کلتور وزارت، د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او همداراز د سترې محکمې فعالیتونه او وروستیو لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې سول. د کابل او تاشکند ترمنځ د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړې لاسلیک سوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او د سوداګریزو همکاریو د زیاتوالي په موخه په کابل کې د افغان ازبک سوداګریز فورم د لوړپوړو افغان او ازبک چارواکو او د خصوصي سکتور اساسو په ګډون پرانیستل شوی دی. روزګان کې د 385 زره ډالرو په لګښت روغتیايي مرکز ګټه اخیستنې ته سپارل شوی. عامه روغتیا وزارت وایي چې د یونیسیار په مالي ملاتړ د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې نوی روغتیايي مرکز جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د دغه روغتیايي مرکز د فعالیت سره به د سیمې اوسیدونکي له اړینو روغتیايي خدماتونو برخمن او ګڼې روغتیايي ستونزې به حل شي. د وروستیو رښتونو او سیلابونو درانه زیانونه. د پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د ویان مرسل قاري تاج محمد همت ویلي چې د وري میاشتې له 6 نیټې راهیسې د سختو ورښتونو، سیلابونو او غرق شویدنې له امله په هیواد کې 351 کسان شهیدان او 414 نور ټپیان شوي دي. او ایران د ټرمپ ادعا رد کړه. له امریکا سره د خبرو او امتیاز ورکولو نښې نه لیدل کیږي. ایران د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا رد کړه چې ګواکې تهران غواړي له واشنګټن سره خبرې وکړي. ایران ټینګار کړی چې د ټرمپ د څرګندونو خلاف نه له امریکا سره د مستقیمو خبرو نیت لري او نه هم د هر ډول سیاسي امتیاز ورکولو نښې تر سترګو کیږي. درنو لیدونکو دا و 2 دقیقې خبر تر بیا چې درته راځو پر علام سپارو. د خدای په امان ښې چارې.